بسم الله الرحمن الرحیم ظالم تا تل پسترګې سترګې اچوین کې ولسا د زړه د تله سلام درته کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ. ډېر خلک په دا خطاب کې پنډېږي خو چې د چا په دا خوره په د زړه باندې یا د پي ټي ایم په جلسه کې کښېني تاسو دغه ژوند نه کوي ملګری د دغسې خبرې نه تېرېږو ډایرکټ د ونه په حالات خبره کوي. علي وزیر په یوه منصوبه ونیول شو بیا د هغې فیصله وشوله د ضمانت فیصله عدالت محفوظه کړله. که چیرې یې نه وای کړې میردال درته ویلي وای چې ته د علي فیصله وکړه او چې فیصله وشوله نن په دیش نه ډېرې ورځې کېږي چې هغه فیصله ونارواله شوه خو یو سوچ وکړې په دا دیش ترې کښې څه نه وشول په دا دیش ترې کښې ته دلته د دمتوني او د زلیخیل په نومه باندې مړ شوې تکلیف درته ورسېده. دمتونه زلیخیل دواړه مالي جاني هر قسم تکلیفات یې تصریف شو. په دا دیش ترې کښې په اوړه کښې ملګري په خپل دوی کښېنستی شي د غږ چې کښېنئ 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 د غږ چې کښېنئ بول کښېنئ په دا دیش کښېنه 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 یو بله کیسه راغله چې د وړو امنو طالب ته پلوس نه کوي. که چیرې امن طالب راوستی شوي باجوه بیا ته لرې شه په اسلام آباد خدای کښېنوه. که چیرې امن د طالب چار وي لاهور ته د دغه کمانډرونه پلوس ورکړي میر یې امن لیدلی دی میر یې نه غواړي. ته به ډېر خوند درکوي خپله کوچ راواله ته در سره پوزه HQ پلوس ورکړه. که امن د داسې خوښ وي چې که تېغ در وستی شي بیا په دامني په اسلام آباد چې ډېراتو سمیع الحق غوندې مولوي هم په اسلام آباد څه واقعیا ورسره وشوه. طاهر داور د اسلام آباد نه ورک شوی دی. که یې ورته یایې چې امن دا خلک راوستی شي بیا یې خالي کوبل ته کندهار ته وڼه ته بل علاقه ته مه غوړه دا غونډ در سره ټول که خپل اسلام آباد ته ګوزاره کړي بیا 1200 عربه پجر خپل مه خوره چې نیم نیم کانکای ورکوي بیا پیرا ورکه ډوډۍ در سره خوره پیدا خبره درته کي حق هیرون دا شاید حق هیرون دا تیا چې دیگه IGFC یا بل سوچ طرف به راغی چې دا امن و بیا درته وروسته کوي. تو په دا خلک فکر نه و درته تېر کړی تو په وړه خلک یې مړی مو لیدل شو چې بعض چې کومه پالیسي تو رومې وړله او دولت ته اطلاع شي خو یوه خبره زه بیا طالب ته هم کوم طالبه دا منصوبه د تو در چګوله نه دو د تو د مرګ منصوبې جوړې دي. په غالب کښې په بازارینه کښې یا یو چې خانه جنګي جوړه کړو هغه شوي دي دغه شوي دي دعواو په بل ورړوي په کوم به ورړوي ځکه چې د کوم ولې ده چې کوم هدف شي خلاف دی صاحبو بیا درته وایي چې دا کوم هغه وکړو کوم دغه وکړل دا فیصله کښې نقده هم خپل سوچ درته وکړه. په علي وزیر باندې که چیرې د فوجي افسرونو دا زړه سوی وي چې علي وزیر چې ورځي بیا د وڼه سټیرنګ د ویش پلوس شي چې چیرې پړکوونه دا سټیرنګ نن په جیل څخه د علي سره دی سره نه دی وڼه د خلک دی علي د وڼه د خلک دی
دغه فیصلې بغیر علي IGF چې سل جرګې وکړي دا نه کېدای شي نه کړای شي لهذا چې کوم مقصد دی پوره تو په د جیل ورځو هغه جیل تو خو پېویست کو خو مقصد د نه شپیرا یو ورې د په ناکامي باندې داسې واسن راته چکې په اونک چې کوم د بدم نه یو نوی سازش شوی خو یوه خبره بله درته کو ورته تکړه کېږي وو کېدای شي درته ووایي چې شاه توسې دا نه ومنل نور در باندې روالي ورته چې په کوم شکل چې په کوم نومه باندې هم څوک غلطه منصبه روالي میر دا خلک خلاف وي او یاري رسي ملګري دا خلک ته دا پیغام حواله کوي سردار عارف د وزیر په کتنه باندې سر نه دی ورکړی د ونه په امن یې ورکړی دی د دغه پښتانه خاورې د امن د پوره قرباني ورکړې د دولت هار ځون سردار عارف دی دا و د سردار عارف د وینې سره غداري وي چې هغه د امن میدان ویش پرېږدي هغه د خپل خاورې د ترقۍ او د امن چې کیم یو میدون دایمي هغه ور پرېږدي ملګري یوه کیسه بله هم درته کړو دولت ته خلک تقسیمولو کوشش یې کړی دی چې دا وزیر دی دا دمتونی دی دا سلیمان خیل دی دا مسجد دی دا دوار دی دا بیتانای دی مختلفې قبیلې نمینه دي یو اعلان ورته وکړي دا ټول د میر د زړه سرونه دي میر څوک نه سره تقسیموي میر یو قومي پښتنو میر دا څوک په حیثیت سے څوک نه تقسیموي دیگی تقسیم نہ نفرات زیادی نفرات پا مری ختم کیجی نفرات پا جانی و مالی نقصان ختم کیجی چوک ہاں چدا سوچ دے تروی داد تو دے خیر سوچ ندائی داد تو دے تبوئے و بربودے او دے تو دے معاشی و دے جانی قتلعام سوچ دائی لہذا میر دغی ریاستی ادارے تحمیئی کہ داخل بند کا اخپل عوام کا خپل خلق ته د زړه د تلفظ کوي چې ازبره د خدای په دا کې مینه شمارو سا په دا جامع شمارو درما دولت چې کله د دوه خرینې په مان شي مملا روشي باندې روشي آی وخت څه چې کیم کارنل کلابونه نسبي او ته یې چې بل کارنل ته چې ټیټرونه والے بل خپل چې په کیمه علاقه کې کلاوي ا کارنل ورته یې چې بل کارنل ته چې ټیټرونه والے دا په پوری کولی باندې پواری کې ورکی باندې راو وکړه چې ډیر موچر ده په ورځ ډیر موچر ده سره راټی کړل تاسو د سرګونه جامه شری دي معاملې مخشه شوې دي حکومتان سپینځیرای چې کیم لري میر د نورې خېلې د نورې قبیلې په سپینځیري راځي چې تاسو ورته روشستای ملکون غون بات نه دی ډېر ساړي نشته پکښې داسې خلک نشته چې مخامخ ډېر کلک ځوابې سره یي خو څه کسان چې په واجبونه د نور ملکون هم باندې دیږي لهذا د ټول ملک ته یې چې هغه کسان نامینېټ کا کوم ته یې وښایه چې زه خیر غواړو خو دغه سړی هغه په مسجد څه دی که په وزیر څه دی که په دمتوني په سلیمان خیل که په داوړ څه دی څوک هم چې په څوک څه تقسیم روالي اهل خلاف تا هغه ملکون چې څه سوچ لري نیک سوچ لري هغه هم خپل کردار ادا کړي میرا او د سردار عارف د سردار علي ټول خاندان خو پرېږده د ونه خوبې د مزاحمت یوویشت تاریخ دی که په اوږده تاریخ چا مطالعه نه وي کړې یو اعلان ورته وښایو چې ازبک تاجک هم ته ډېر پیاوړی ویلو خو چې کله ونه خلک روچک شو بیا هغه یې نه د دغوی نه وایي لهذا دولت ته چې څوک هم غلطه منصوبه پیسه راوړي او میرا ناکاموي او یوه خبره چې دلته بار بار کوي چې امن دی طالب پولیس شوي دومره ډېر نشته په دا پورې خندا یې روشي چې دا کیما جامه کې امن
که فوجي یې چې مور وستلی که بل یې چې مور وستلی هېڅ امن مدیر وستل چې کوم ارزم ډنډه تا راورته څوک ها مخ ته سیخ شي تو صحیح لا نه پکې فوجي ته خو ډېر امن روالي د ورسک په ګېټ باندې نه ها او ته سره خاندانونه سینمان خیل ګاډي ویلور دي ته یې نه پرېږده ته کومې امن روالي دا امن دی چې خلک په لیارې ژوند کا خلک په لیارې شیطان کا ته دلته په خامران چیک پوسټ باندې خلک چې ژوند ته خپل کاروبار کوي نوې ته پرېږدي په دغې سر په ګردوي باندې په بلې علاقه په بلې علاقه کښې څو چې کوم چیک پوسټونه جوړ کړي دي چې عام خلک ته په هغه کښې اجازات نه وي په تورې چیک کښې مخه چې کوم سړی موږ ویډیو ګوتې در لاسه مو شوی تېر شي دا کوم قسم امن دی علي وزیر په نظر دغه کې الزام لګوي دغه دا الزام دی چې دا سخت خبرې کوي او د تو جرنلونه خو د سیاسي خلک نه وکړه تر عامه خلکو پورې کل عام په پریس کانفرنسونه کښې د مرګ دمکې ورکړي دي یا دا قانون صرف د عامه خلکو پورې دی د دوی پورې نشته د دوی مشرف نه وکړه تر اوسه پورې عام خلکو پرېږده سیاسي لیډرو پرېږده دغې آیین ته یې دمکې ورکړې دي چې 18 ترمیم یې نه مانو هغه نه مانو دغه نه مانو بیا ته څرنګه دولته دا خبره کوې دا خو اول مقدمې بیا په تو په چار دي علي وزیر سخت لهجہ نه دوی استعمال کړي تو کو اردو سے ماتال دا کہ سچ کھڑا ہوتا ہے رسیا دیتا گیری دی آتا خدا نہ لگے دی او دمیش دولتا دے انتظامیہ اور سیول انتظامیہ خبر آوش پا سیول انتظامیہ کسان کی لور دیزا تیوا خبر رکھو لرزتا ہارو دارے گئے داسنا چاوان پر توی لور بھی دا ورځ د بل په یوه کار باندې بیا اف آی آر نه کوي په خلکو د پښتو جلسه کې کم سے کم د تو دپاره داسې خبره چې کوم خلک یي په هغه جلسې باندې که څوک بیا ډېر کالونه درته وکړي چا په پرېشر څه چرو نه شي بیا ته هم اف آی آر نه مه کوه ته هم داسې نه چې لکه څرنګه چې د پوځي نه خلکو زړه مړ شو خو غلط عمل د وجې داسې که دولته دا عمل راوندي او بیا د سره کېږي لہذا د سیول بلا دستې خبره چې کېږي د سیول انتظامیه دا د پی ټي ایم مطالبه دو امید دا ورته یي چې میر خور نه پوځي طالب ورځه میر دولته خپل ژوند کې اته پرېږده هغه دا خبره دی نه په دا شعر نه څه داسې دلیل یعنې چې ته په چپیاوي سړی ور دا خبره ته نه جوړېږي بیخي لاندار سونه خبره دی میر امن کا دغ د ګوړي چې دا علاقه ته امن روولي دا دوه دا فرمولان چې کومه درته وشوه خو دا د اعمال وکړو خپلو امن روشي لهذا ویوا خبره دا هدو چې په دا روډینګ څه وړاندې وي کورینا وړاندې ویني بازارونه وړاندې ویني په برزي شو سوالیات نه وي کو چې کیلا جوړوي بجټ پیرا دی چې جاسوس ته تنخواه ورکوي بجټ پیرا دی چې غوړي ټیم ورکوي بجټ یې پیرا دی یوه روپۍ کمایي دلته پکې سیکشن ورسي چې میډا ضرورت نشته لیاره زوی شي یا کورینا رنګ وي یا بل شی پاک چنه بیانې دلته سره بجټ وي نه روپۍ وي دا دو نمبري دا مزید بند شي او یو ور بیا مې څه مخکې څرنګه درخواست کړی دی چې عدالت ته درخواست کړي چې تونه خلک یې دي دا یې امام راوړه پی ټي ایم د کډیونه دا ټوله مجمع دغه درخواست کی چې علي وزیر بشمول پروفیسر اسماعیل یا د میرا یوسف علي خان یا دغه د میرا